د لوړو زده کړو او همدارنګه د زده کړو ته د غځېدو په موخه موږ تاسو سره یو ځای کیږو او دغې برخې په هلمند کې د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ له 110 تنه له 12 ټولګي فارغ زده کړیالانو څخه انسټیټوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور ازموینه واخیستل. د دې انسټیټوټ امیر اسمت الله نصرت وایي چې د کانکور دا ګډونوال به په 2 څانګو کې په اداره، مدیریت او تجارت او اداره کې جذبیږي. ښاغلی نصرت وایي د کانکور په ازموینه کې تازه له ایران هیواد راغلو کډوالو زده کړیالانو هم برخه درلوده. د دې انسټیټوټ ته د بیلابیلو ځایونو څخه محصلین او کسان چې د 12مه فارغ راځي. په هلمند کې خو هم د شته ټولو ولسوالیو څخه دا که لیرې دي او که نږدې دي، بیخي د موسی او خانشین او د هغو لیرې پرتو ولسوالیو د کسان هم شته او د دې ترڅنګ د ځینې ولایتونو کسان هم راځي دلته، یا د عمومي کانکور د لارې څخه راغلي دي، معرفي شوي دي او یا دلته کله کله مراجعه وکړي، مثلا د استوګن دي او بیا نو د دغه کې هغه زده کړې مخته بیایي. نو دا د مختلفو ځایونو دي. ښاغلی نصرت وایي د عمومي زده کړو دارالعلوم او مسلکي لیسو فارغین کولی شي چې په دا انسټیټوټ کې د خپلې رشتې مطابق زده کړې وکړي. د کانکور یو ګډونوال شبیر احمد وایي مسلکي او اداري برخو کې له لوړو زده کړو سره مینه درلوده چې دلته به د خپلې لیوالتیا پر اساس زده کړې ترسره کړي. نور مسلکي نور درسونه مې ویلي دي، غواړم چې یو د ځانه یو داسې په دماغ کې دونه تعلیم ځای کړم چې په یو ځای نه په یو ځای کې ماته په ګټه راشي، چې په هغه ځای کې زه کار وکړم. لکه څنګه چې مدیر صاحب ویل چې څوک لیاقت لري هغه ته خپله اړتیا پیدا کېږي. نو زه غواړم چې دا زده کړې مکملې کړم. صدیق الله صداقت سږکال تازه له 12 ټولګي فارغ شوی دی. وایي همدا هیله درلوده چې لوړې زده کړې دلته ترسره کړي. له نورو زده کړیالانو غواړي چې لوړې زده کړې وکړي او له زده کړې پوهې د وطن په خدمت کې کار واخلي. نو هغو ته زموږ هم دا یو پیغام دی چې څوک وغواړي له اول صنف څخه د 2 کلنۍ څخه بیا تر 12 کلنۍ یا 18 کلنۍ پورې زده کړې کوي، 12 کاله همداسې پر ځان باندې تېروي. نو دا څه معنا کړې باید چې سړی د 12 څخه فارغ شي، نور زده کړو ته یې ادامه ورکړي تر څو وکولی شي چې په آینده کې ځان څخه یو څوک جوړ کړي، وطن ته خدمت وکړي. هلمند کې د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ په 1490 کال کې په فعالیت پیل کړی دی چې په 4 څانګو کې لکه اداره، مدیریت، تجارت، مدیریت، بانکوالۍ او محاسبې په برخو کې سلګونه محصلین فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي دي.